دي افغانیان دي روسیان دي نن تاسې خپله ولیدئ چې یهود امریکا وایي چې دا جنګ موږ ځان خلاصوو ګورئ راسئ د خدای روی وکړئ د رسول روی وکړئ نور عوام مه قتلوئ نور افغانیت مه قتلوئ نظام نسئ چپه کولی نظام نسئ نیولی خو دا پنجاب به راولئ دا ایران به راولئ دا وروسته بیا راولئ دا به نورې فرقې به تاسې نورې راولئ دغه خوار ولس به بیا مهاجر کېږي دا خوار ولس به بیا د دې وطنونو نه فرار کېږي د خدای روی وکړي طالب ته زنګ نه وایم طالب ته ځای نشته افغانستان کې دلته هم ځای نه لري اما په لایف کې نوره طالب ته ځای نشته ځای نشته ورته طالب ته کمنټ مه کوه طالبه زنګ نه درته وایم ولاکه دې راواخلم زه دې وطن کې نه پرېږدم شړم دې دې خاورې نه دې شړم دا 18 کاله نشتونه ورو مرتونې نور دغه عوامو ته ووایم چې جکسې به دې سر یې ولئ که دولت درغی چې دا چا وویسته جواب یې موږ وایي جواب یې عوام وایي جکسې نور د خدای روی وکړي د رسول روی وکړي د وروسته د نسل غم وکړي د بچیانو غم وکړي د قرآن غم وکړي د اسلام غم وکړي دا د اسلام په نوم راغلي دي دا اسلام شرموي دا قرآن شرموي تاسې که افغان نور مه کښېنئ چې چېرته یې وینئ او پوهېږئ چې دا خلاف ده دا د دولت خلاف ده دا د عوام خلاف ده دا د حکومت خلاف ده به دې ټنډه یې ولئ تاسې خپل خدای او تاسې که رښتیا افغانان یي که تاسې یې پرېږدئ نو تاسې به افغان نه یي تاسې به بیا غلام یي تاسې به د پنجاب غلامان لنډ نظر ولسي خلکو نظر هم غواړم ډېره مننه سرتېرې موږ درسره ولاړ یو وکه په وکه قسم په خدای دی چې خولې ورته د خاورو ورډکې کړو ډېره مننه په وجود کې بیا به هم دا وطن موږ نه پرېږدو قربان دې تا ته موږ سلام کوو موږ د وطن ساتونکی موږ در باندې ویاړو موږ وینه درنه قربان دی تا وینه ما وینه ده تا په ملي اردو کې ما ولسي خلک دي دا پردي پاله دي دا مو نه پرېږدو دلته بېغمه وه چې اوس پخوا ولسونه نه دي بدل شوي دي قربان دې شم ډېره مننه او خوشحاله اوسې الله دې عزت وکړو مننه قربان دې شم ما سرتېری چې وژل کېږي 2000 طالبان به مرداره وو موږ ولسونه درپسې راپسېږو ولاکه ژوند وکړې طالبه ته ما نظام په خلاف راپورته یې ما فوج چې 40 کاله 30 کاله وروسته ما ته خدای پاک فوج را کړی دی ته ما فوج په خلاف راپورته کېږي تاړې دې ماتومه سپږې دې وباسمه د سر نه ټوټې کومه دې ته څه فکر کوې ولس تا سره دی ولس به درکې ډانګې ومنډي کونې ځای به دې ورک شي دې اوسېدو ځای به دې ورک کړه په افغانستان کې ته اوسه ما ته خدای نظام را کړی ما ته خدای ملي اردو را کړله په مفته کلزي کې امریکا کې مې ورته ویل دفاع به کوي خوله دې د خاورو در ډکومه طالبه ځان در باندې وژنم ولاکه دې پرېږدم دلته یو ورور وایي ما ته زنګ شه زنګ نه ویل کېږي ډېرو دوستانو ته ملګرو څوک غواړئ چې ما سره برخه واخلئ دا کال وکه چې لیږي ګلخانان دي د دې سپي زمن دغو ته زنګ نه وایم د حرامیانو ته دې حرامیانو ته زنګ نه وایم څوک غلی شه لیونی لیونی دې پلار د دې د هیبتي ځناور بچیه مردګه وه ته راځې ما سرتېري وژنې زه تا پرېږدم چې ما ولسي وګړو په کورو کې ننوتلی ما ولس ته دې اور بل کړی دی ما وطنوال درته ژاړي چې سوله وکړه سپین ږیري تر سره یې درته ژاړېدې چې سوله وکړه ته بیا ما ته وایې چې زنګ راته ووایه ته بیا ما ته وایې چې زنګ تمه لرې تا ته زه زنګ ووایم تا زه خوله تا ته زنګ نشته تا ته د کوڅېدو ځای نشته چې کونه پکې کېدې وطن ځمکه دې ورکوم سلامونه احترامات سلامونه نیکې دی وطن دوست زاده صاحب تا ته او دې کتونکو ته وطن دوست زاده ډېر ښایسته یو موضوع دې راوړې حقایق حقیقت په دغه ځای کې ناست چې مخکې د یو لایف کولو ما یو ورځ تا لایف ته راغلم ما ویلې چې دا طالبان چې دي دا طالب مالب نشته دی دا کله زما ورور نشي کېدی کله زما دوست نشي کېدلی دا چې دی دا د پنجاب ایسای ادارو غلام دی دا د ایران بچیان دي دا د روسیا بچیان دي دا ما ته ویل چې خوله بنده کړه پرېږده موږ صلح کوو خبره صلح ته را رسېدلې ما تا ته ویلې چې څلور کاله 15 کاله سو چې زما هر حکومت کینی همدغه وایي چې موږ صلح غواړو موږ مینه غواړو موږ خپل وطن جوړول غواړو موږ خپل ولس نور قتل عام نه ورکوو مګم ما هغه ورځې نه یادېږي چې نن مطلب زه په دې عمر ته راورسېدم زه همدغه صلح غږ زموږ په ملک کې اورېدل کېږي نور خدای ته وګورئ رسول ته وګورئ د افغانستان ولسه تاسو ته وایم چې صلح نشته هم طالب ته نور مه وایئ
اسپندیار ولی خان هم په دې باندې نن خبرې کړې وې د پښتونخوا د عوامي نشنل پارټۍ مشر د نشنلیانو مشر اسپندیار ولی خان هم ویلي وو د سولې خبرې دا یوه ډرامه ده نور د افغانستان و د مطلب یې ورکړو چې ملي قیام د ضرورت دی راپورته دي شي ولسونه اشاره یې دا وه دغه ولس ته وایم چې هره ورځ تاکه موږ وزني نن په یو ځای کې موږ ته بم دی الوزئ بلې په بل ځای کې الوزئ راځئ نور داسې دی چې یو مرګ نه چې دا غون ولس یا مړه شو یا یې ختم کړو یا موږ ختم شو یا یې ختم کړو نوره هیڅ لاره نشته ده همدغه یوه لاره ده چې ولس ته چې ته ما سره ودرېږې زه تا سره ونه درېږم خدای قسم دی که ما ته پنجاب دوستي را سره وکړي ما ته ګټه ورسي که ایران یې ورسي که روسیه یې ورسي که امریکا یې ورسوي یو هم زما او تا چې ځان په خپله ونه ګټو نور څوک نه په بل چا په تمه به نور موږ نه پاتې کېږو نه موږ ته ټرمپ سوله نه راوړي موږ ته پوټین سوله نه راوړي موږ ته بجواګان سوله به موږ ولس راوړو مونږ ولس به نه پرېږدو په افغانستان کې هغه سړی چې د ما نظام د ما د سرتېرو د ما ولس په وړاندې ټوپک راپورته کړی ما د ولس ښوونځی وژني ړنګوي د ما ولس سړکونه ړنګوي بجلۍ تارونه سوځوي ټانکي سوځوي د بجلۍ دا به مونږ نه پرېږدو په افغانستان کې دا د ما دشمن دی ما د وطن پلچک په بم باندې الوزوي ما د وطن قهرمانان شهیدان کوي ما د وطن شتمنۍ لوټ کوي ما دشمن مې طالبه دشمن مې د نه افغان د نه وطن پاله ته ما دشمن زه ولس ته وایم دا دشمن دی دا غدار دی دا غدار افغان دی دا مردار کا پرې نږدې نسل بچی یې وژنه کور یې ړنګ کا بنیادي ختم که راپورته شه ولسه قیام ته اړتیا دی داسې اور پې بل کوي چې در نه خلاص نه شي ژوندی یو ژوندی در نه وځي چې ژوندی در نه ووتو تاسې به افغانان نه وای تاسو به د احمدشاه بابا بچیان نه وای تاسو به ابدالي بچیان نه وای تاسو به رښتیا نوره لپړتې نه ولم زه درته وایم چې قیام ته اړتیا دی نه دې پرېږدم طالبه سوله دې په نس کې وایه نه دې غواړم سوله تا مردار سولې کې متیازې وکړم متیازې دې په دې سوله کې وکړم طالبه تا خدمت کې متیازې وکړم تا په لوټي کې متیازې وکړم د ریشې نه ختمول غواړو زما جومات ته خرابوي زما په سکول مکتب کې ته به ما الوزئ زما په چپخانه کې ته الوزئ زما ولس مري زه هغه ولس ته وایم هغه ولس ته وایم که چېرته تاسو کې غیرت وي او تاسو دا لګیا سئ په یو ځای کې انتحاري وسي موږ په حکومت باندې نیوکه کوو حکومت څوک دی حکومت زه یم ولس حکومت دی نظام څوک دی همدغه عوام دی همدغه عوام دی راوچت شي او دغه اعلان دی وکړي چې ای حکومته ای دولته موږ تا سره ولاړ یو او د خیره سره کور کې څنګ کې مې طالبي ځای به نه ورکم زه به یې ختمم دغه چل ونه کړو ما سره نه امریکا ودرېږي نه وروس ودرېږي دا وروس دی دا ایران دی دا پاکستان دی دا باجوه دی دا خرکوس دی دا بې غیرته دی دا زما نسل ختمول غواړي خو زما نسل دومره غیرتي نسل دی چې زما په وطن باندې ای باجوه څلور دوه ځلې د انګلیس راغلی دی کامیاب شوی نه دی ناکامي خوړلې دی تللی دی او سیده خپل کور ته تللی پاکستان باندې باچایي د انګلیس کړې ده په انډیا انګلیس باچایي کړې په نړۍ کې کړې خو په افغانستان یې نه ده کړې او دا یا ساته که تا په اسلام په نوم او په طالب په نوم باندې تا ما باندې تجارت شروع کړی چې راځه دا افغانان غیرتي افغانان دي دوی اوس ویښ شوي دي دوی اوس پوه شوي دي چې اسلام نشته چې دا ډرامې ډکه کړې دا ډرامه ډکوي اسلام نه دا په اسلام په نوم باندې پوه شوي دي چې افغانۍ زوی په اسلام باندې سر ورکوي دا اوس په دغه چل کې ته موږ نه کار اخلي او ته موږ ولس پرې وزني نه نن زما غیرتي ولس پوه شوی چې طالب د پنجاب د ایس آی د غلام بوډاګی دی او دا کله موږ نه پرېږدو دا بالکل مسلمان دی نه دته د کسان مسلمان ښکاري دا بې غیرته ولس دی پل ورته ړنګوو پلچک ورته ړنګوو سړک یې ړنګوو قهرمان ورته وژنو ملي اردو ورته وژنو ورځ کې پاکستان کې خبرونه ورباندې چالان وي پنجابیان هله ملي اردو 20 نفر هلاک ہو گیا 30 نفر هلاک ہو گیا اور داسې ښه ګورو جاندار صاحب عبدالرازق مونږ ملي اردو چې په وطن سر ورکوي شهید کېږي ما ورته سرتېری ولسي خلک دوی ته د هلاک نوم ورکوي وایي هلاک ہو گیا پښتونخوا کې یوه بمه ورتلې وه په نه پوهېږم کومه سیمه کې د اوس اخرنۍ بمه چې انتحاري وشوه وایي هلاک ہو گیا نو یا پښتنو څه بلا ویلې کله جاندار عبدالرازق کله شهادت ته ورسېدو په پاکستان په نیوزونو کې راتللو وایي جو ہے پاکستان کے لیے بڑا خطرہ تھا یہ پاکستان کے لیے بڑا خطرہ تھا ہچا ہوا چې ختم ہو گیا دا چې
چې کېږي زما ښه پوهېږي زما هغه قهرمانان چې خپل دشمن پېژني او خپل دشمن سره غون عمر جنګېږي هغه زما ته ختموي. ولس غلی دی، ولس دقسې پروت دی، وده دی چې ورا دا خو ورا داسې دی طالب زما ورور دی. بېادبي دی مافس، بېادبي دی مافس، طالب زما دی. دغن ده ولس ویره لري، ولس چې راپاڅي دی چې بیا سوله ونه کړي. که په دې ما څلورو ساعتو کې سوله ونه کړه یا مې خاورو سره خاورې نه کړو، زه به پښتون نه وم. وطن دوستا دی. نو پورته شي یو چې راپاڅېږي خو دې وژني. یو خو مري پورته شوی که ما ملاتړ ونه کړي خو ما خو وژني. کلمجار راغلل او هغه کې پورته کړو، هغه دی یا به وړی وي یا به مړ کړی وي، ساتلی دی. وژني دي که نه یو نو پورته شئ ورپسې. تاسو وژني خدای مو وژنه ولې پرېږدې؟ زما د ګران افغانستان ما خو ولا که وژنه هلته مې به وژني. زه دولت د لایف کې وایم، دولت نه. که وطن ته درغلم یو 40 ډزې جوجورې توپک لرمه، دې سره به زه ګرځم. که مخې ته راغللو ولمه یې دې ما ته به نه وایې چې ولې ټوپک در سره دی. دولت ته هم وایم یو ټوپک سره د 3 جوجورو، دا 3 جوجورې ورباندې استعمالومه، که یو مې وژدو که 100 مې وژدلی هیبتي ځناور ولمه یې بیا دې ما مړ کړي که نه. زما د دغ ګران افغانستان ولس ته یا آخري پیغام دا دی چې یخ شئ یو موږ وژني د یو نه چې غون یو لاس یو اتحاد یو اتفاق شو. طالب پرېږده، پنجاب پرېږده، د پنجاب پلار هم په ما باندې زور کېدی نه شي. ختموو به او کله چې که یو اتفاق شو، که دا چېرته تاسو لګیا دي او وداس دی او دا سوچ کوئ، دا سوچ تاسو راته دی چې ولا خیر مطلب حکومت شته دی، حکومت شته دی، زم حکومت یم تم حکومت یې ولس ته مه پرېږده، مه کور کې ځای ورکوه، ټیکانې ورته وګوره، ځایونه ورته وګوره، ویې ګوره چې کوم ځای کې پرتې جګ سرتې ختمې که. یو نه غواړو، یو طالب نه غواړو، صلح نشته. دا صلح هغه وخت راځي چې طالب ریشې نه ختم پنجاب ختم کو، د هغې نه پس زما او ستا ملک کې صلح راځي او داسې کې نه راځي چې زما ولس وده دی او زما ولس دې خوب کې دی چې یا یو نیم پکې راوځي چې طالب زما ورور دی او موږ صلح کوو. صلح هرونو هغه وخت راځي چې کله موږ او تاسو یو لاس، یو اتحاد، یو اتفاق شو او د طالبان د ریشې نه ختم کو او خپل لوی افغانستان جوړ کړو. مننه. موږ ته قربان دې شم وروره، ډېره زیاته مننه قربان. دا وه د غیرتي ځوانانو باندې زه ویاړم. قربان دې شم وروره، ډېره مننه. خله اوسي کور ودان، ډېره مننه. نو یو سرتېری وایي ما ته زنګ مه وایه، زه احساساتي یم، مانه به ګډې وډې وځي. راشه ګډې وډې ورته ووایه، پکې وخېږه سرتېریه، موږ در سره ولاړ یو. داسې پکې وخېږه چې پته یې ولګېږي. دیوانیان پکې چې داسې پکې وخېږه توبه توبه د پرېږدې څنګه تن دشمن